هجړه یا نرخزی څنګه جوړیږي کم ته چې مونږ په میډیکل کې ټرانسجنډر ویلی شو نو کله هم چې ماشوم په خېټه کې دننه جوړیږي که هغه هلک وي یا جینۍ وي نو هغه د کروموسوم په ذریعه باندې الله تعالی جوړوي او کروموسوم یو داسې څیز دی چې دا د مور او پلار نه خصوصیات راوړي ماشوم ته او په زنانه کې چې کم کروموسوم دی هغه ته ایکس کروموسوم ویلی شي او په نارینه کې چې کم کروموسوم دی هغه ته ایکس واي کروموسوم ویلی شي او کله چې هلک جوړیږي نو د زنانه د طرف نه ایکس کروموسوم راشي او د نارینه د طرف نه واي کروموسوم راشي او دا را سره ملاو شي چې د دې په ذریعه باندې هلک جوړیږي او کله چې جینۍ جوړیږي نو د زنانه د طرف نه ایکس کروموسوم راشي او د نارینه د طرف نه هم ایکس کروموسوم راشي چې د دې په ذریعه باندې الله تعالی جینۍ جوړوي او کله چې ټرانسجنډر جوړیږي کم ته چې موږ په پښتو کې هجړه یا نرخزی ویلی شو نو هغه په دې طریقه باندې جوړیږي چې په زنانه کې کم ایکس کروموسوم دی دا را روان شي او د دې سره په نارینه کې چې کم ایکس کروموسوم دی دا هم را روان شي خو په نارینه کې چې کم دا ایکس کروموسوم دی د سره سره کم چې دا واي کروموسوم دی د دنه لګه شان حصہ را کټ شي او د دې ایکس سره ملاو شي کم ایکس کروموسوم چې په نارینه کې دی نو دا غینه بعد بیا دا ایکس کروموسوم کم چې د واي حصہ ور سره کټ شوی دا نو دا دواړه را روان شي او د زنانه د ایکس کروموسوم سره ملاو شي چې د دې په ذریعه باندې هجړه یا نرخزی جوړیږي کم ته چې موږ په میډیکل کې ټرانسجنډر وایو او د دې سره سره نور هم داسې فیکټر دي کم ته چې عناصر ویلی شي چې د هغې د وجې هم ټرانسجنډر جوړیږي